الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو د الله یو قانون دی، د قانون ته تصفیه والا قانون وایي. دا ازلی ابدي قانون دی، همیشه لپاره جاری شوی، همیشه به جاری کیږي. خو مخکې د دې نه چې موږ د الله په دې قانون پوه شو، نو موږ به زه به خارج کې یو بل مثال تاسو له درکړم. هغه دا دی چې موږ تاسو دا خبره اورو چې امارات اسلامي په خپل صف کې تصفیه کوي. تصفیه څه ته ویل کېږي؟ تصفیه یو قانون دی. هغه خلک چې هغوی امارات اسلامي کې ځان داخل کړی دی، فکر، عقیده، نظریه، اخلاق دا برابر نه دی. یا کمونیست خلق دي، یا لیبرالان دي، یا سیکولران دي، یا د شیطانات لپاره پکې ننوتي دي، یا هغه خلق دي چې تنخواه پرسته خلق دي، تنخواه مقصد دی، پیسې مقصد دی، ننوتي دي، جهادي نظریه او فکر نه لري. نو امارات وایي چې تصفیه کوو صف کې، دغسې خلک راوباسي، صف نه لرې کوي. همدغه قانون دی د الله ازلي ابدي قانون دی. الله همیشه دپاره داسې کړي دي او همیشه دپاره به الله همداسې کوي چې او خاص کر دا قانون به په آخره زمانه کې چلیږي. د قیامت نه مخکې، د حق د غلبې نه مخکې، یا داسې ووایه چې د قیامت نه مخکې به الله دا قانون جاری کوي. هغه قانون دا دی چې ټول هغه خلک چې هغوی د دننه نه د زړه نه مؤمنان نه دي، صرف د خولې مسلمانان دي، د خولې اقرار یې کړی دی چې موږ مسلمانان یو، زړه ته ایمان نه دی کوز شوی. ټول هغه خلک اگر که په ظاهره کې هغوی پټګۍ وهلی، ږیره یې پرېښی، مسلمانانو په شان ته جامې اغوستې دي، د مسلمانانو په جماعتونو کې جمع کېږي، د مسلمانانو په اجتماعګانو کې شرکت کوي، د مسلمانانو په ټولنه او په معاشره کې اوسېږي، خو ایمان یې زړه ته کوز شوی نه دی. دغه خلک به الله پاک بیرته د اسلام نه وباس، د کفر سره، د باطل سره، او آخره زمانه کې به د دجال ملګري کوي. او دا قانون دا الله په سلګونو آیاتونو کې ذکر کړي، او دا قانون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګڼ شمېر احادیثو کې الله نبی علیه السلام دا قانون ذکر کړی دی چې دا قانون د الله به پلی کېږي او جاری کېږي. الله فرمایلی دي لیمیز الله الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله همداسې ډېر ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. احادیث مبارکه چې راواخلې، آیاتونه چې راواخلې، په ګڼ شمېر تعداد کې آیاتونه د دې مبارک راغلي، او دا د الله قانون دی چې الله به تصفیه کوي. آخره کې به د امام مهدي ملګري ډېر په کم شمار تعداد کې مسلمانان وي، او ډېر شمېر هغه خلک چې مسلمان نوم پې پروت دی خو دننه په زړه باندې خواري نه دی کړی، عقیده، فکر، نظر، اخلاق یې د مسلمان نه دی. دا خلک به بعد د دجال په صف کې ودرېږي. دا به یو کس نه وي، دا به په لکونو میلیونونو انسانان وي چې مسلمانان به وي، دجال په څنګ کې به ودرېږي. او د دې وجه نه هر مسلمان له پکار دی چې مخکې نه په ایمان خواري وکړي.